السلام علیکم ملګری. بیا میر نن ارغلی میر خو هغه بل ملګري ته غا کړله سره وختای وته کوشش وته کی و ایس داینه دا بل ملګری دی غون خال کې پیژانې سیداغه به وطن دی ولسف خان یې نوم دی دغه د پښه غشي خروپه شوې دو داینه دغه د پښې غا دی هغه یې صوبې دغه غا دی وې سمیر پهلا دته روغلی میر سره سیکا سونه امداد کړای و سمو دته روړې و کاروان هغه بل یو ته غار لا ژلی دی خو نه خو کاروان راورس په دا خال باندې راسي ځکه چې خال ډیر دی د میش خال غریب دی و د میش خال غو د کاروان سره تعاون نه کو پکچار دو چې ټول خال د کاروان سره داسې تعاون وکي ویلې چې دینه دغه بیمورون ته سه کاروان سره پیسې نشته دي کنه خو بیا غي دره کوشش وکړو چې خپل بیمور ته 15000 ریپیر ولا ژلې او ویس دغه تمیز د خلک نه اپیل کو خاص کر د خپل کلی ولینه دغه وټه ولینه دغه نه اپیل کو چې تو سه د سره ډیر امداد وکستای نقیب الله خان تو د شهر وړي دی او سرنګي سودا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لکه میر په غونډه د کاروان ډیر شکرګزاري بیا د خپل علاقې چې کیم خالتای د سپر دغه ډیر شکریا ادا کوي میر وس په حال راونی بل ویډیو مو چې کړی و اته راونی خو بیا دلته چارته ول چې دا خو دلته بدل کړ کې داس بیمور دی کده تر جواز شي خو د حالات مو چې وخت هو به هو اغا شای پوزیشن دی اغا غاده چې څه زهري لاشي خوړلای دی میر راون وی یخته خو بیا میر دا مشوره سره وکړه چې دا هم د اغا شای عاجز دی امیر دی به وطن دا امیر څنګه پته شوی دی کنه وس دا چې کیم امداد میر سره چا کړای دی شهر لرلی دی ریپې پاکه میر د تعلقه دا چې سیمه مدته اغا کړی دا 6000 ریپې د تاویر کوي او نره مو یخته کړی دا چې ویډیو مو یخته کړی وکنه دا ته د خالته دا وکړه چې د کیمی سپر دی کیمی کلی خال دی دا سه مخیر حضرات دي چې امداد در سره کړی دی کنه او خاص کر کاروان ته خاص کر داو کا او خالد اپیل هو کا چې د کاروان سره امداد کې دا صحیح راسوي کامیاب لري غلا د مسافر ته خیر ولا د مسافر کې کامیاب لري امين ولا پاک ټول مسالې حل امين دا ان شاء الله زه د ډېر شکرګزار یم تو ته سری په ملاو شوې شپږ زره بس مهرباني ملګری خبره خو ته د ولاور ودا چې میر راونه بل به مرتوی د میر غا د یغر وخصیه وا ترتیب یخته وختاوی خو بیا د بند روغلی زدای دره خراب تای چې په دغه نشوي تیرې دای کنه اس دغه واجبات د سره مدرسنه امداد وکړو و خالته اپیل دی چې د میر د کلی خالته اپیل دی چې دا خاص کړي د سره ډیر تعاون وکړي د سره دا حکومت کالو سره دا وکړو والسلام مهرباني